د کرکټ نړۍ ته تازه ګلان راغلي کرکټ پیدا ښکلا کړه چې افغانان راغلي. سلامونه نیکې هیلې او احترامات درنو لیدونکو. شفیق خان یو ځل بیا تاسې سره د یو داسې ځوان او داسې یو استعداد پر وړاندې یم چې دا په بیټینګ کې دلته ډېره کارکردګي نن ورځ وکړله او د دغه ځوان څخه به د دې د ژوند لوبو د دې د لاسته راوړنو په هکله باندې غږیږو. له دې سره به د زړه خواله کوو له موږ سره پاتې شئ. ځوانه که په لومړیو کې مو خپلو لیدونکو ته ځان معرفي کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکې هیلې احترامات. خدای دې وکړي چې روغه جوړه خوشحاله اوسئ. زه شهاب عربزی د ختیځ کرکټ اکاډمي یو تن لوبغاړی یم. په ختیځ کرکټ اکاډمي کې لوبه ترسره کوم. ډېر ښه شهاب خان که راته ووایي چې په ختیځ کرکټ اکاډمي کې مو څومره وخت کېږي چې تاسې کرکټ کوئ؟ تقریبا 1.5 کال کېږي چې زه په ختیځ کرکټ اکاډمي کې خپل تمرینات مخکې بیایم. ښه ډېر ښه. او تا راته ووایي چې په ختیځ کرکټ اکاډمي کې د کومې برخې تمرینات کوئ؟ بالینګ که د بیټینګ؟ د بیټینګ برخه کې کار کوم. بیټسمین یې. آیا په ولایتي سیالیو کې لوبېدلی؟ او یو انټر کلب مې کړی او نور مې کومې لوبې نه دي کړې. انډر 16 ریزرو کې وم. ریزرو کې وې. ښه ډېر ښه ماشاءالله. بیا خو تا ډېر کار کړی دی چې ریزرو لوبغاړو کې اخیستل شوی. که دا راته وایي په بیټینګ کې مو اوچت سکور څو دی؟ اوچت سکور 122 ناټ او ماشاءالله ماشاءالله. په ټینس کې که په هارډ؟ نه هارډ بال کې. هارډ بال لوبې ترسره کوم. او هارډ بال کې 122 رنز. دا کومه لوبه وه چې تاسو پکې 122 رن ناټ؟ موږ T20 میچ او دلته په ختیځ کرکټ اکاډمي کې او 250 ټارګټ موږ د هدف خو بس هغې کې ما 122 ناټ اوټ رنز وکړو. میچ هم بدبختانه وبایلو. اوهو 122 رنز کې ناټ اوټ پاتې کېدل او بیا د میچ بایلل، یعنې دا به ستا نه هېرېدونکې لوبه وه. ځکه چې اخري اوور کې 10 رنز پاتې ما 40 واخیستو هماغه چې میچ هم بایلو. ماشاءالله ماشاءالله. بس تا ته لا بریا غواړو. دا راته ووایي د افغانستان په کرکټ پلیرانو کې د کوم پلیر ډېر خوښېږي؟ زما رحمان الله ګربز خوښېږي. فیورټ لوبغاړی مې دی. لکه په څه دې خوښېږي ګربز؟ ښه شاټونه لري. لکه کوم شاټ دی ولا ډېر خوښېږي د رحمان؟ بس سلاکسیب شاټونه دي او ټایمینګ شاټونه. ډېر ښه پلیر دی، ځکه هم خوښېږي. هر خواته د ګراوند هر خواته لوبه کوي. خپله کوم سي بیټینګ کوي؟ کوم شاټونه ډېر ښه وهلی شي؟ زما بس سلاکسیب دی، فلیک دی او فل باندې کار روان دی کټ. ماشاءالله. او که دا راته ووایي چې په کومه داسې لوبه ده چې هغه ستاسو د نه هېرېږي؟ لکه لومړنۍ لوبه مو چې تاسو راغلي یاستئ کرکټ دپاره هم نه هېرېږي؟ همدغه لوبه ده چې یو اوور کې 10 رنز پاتې وو او ما ترې 40 رنز یو بالر نه واخیستو او 6 رنزو باندې میچ هم بیا کوم. بیا کو. په خارجي لوبغاړو کې مو د کوم لوبغاړي سره ډېره مینه ده علاقه مو؟ زما خو مینه ډېره ویرات کوهلي سره دی، ځکه هغه هم ډېر ښه پلیر دی، ځکه ډېر هم خوښېږي. ویرات کوهلي ډېر ښه. او د راتلونکي لپاره څه هیله لري، څه ارزو لري؟ هیله همدا ده چې الله دې وکړي چې موږ غواړو چې نېشنل ټیم ته لاړ شو او نېشنل ټیم دغه کوو. الله دې وکړي چې کامیاب هم کړي. هر انسان زړه کې کومه یوه هیله وي. زما هیله دا چې نېشنل ټیم پورې لاړ شم. بالکل. ولې نه خامخا، ځکه چې تاسې داسې یو استعداد یاستئ چې دومره لوبې مو کړي دي او داسې یو ښه شاټونه وهئ. زه په دې باندې باوري یم چې تاسې به ډېر ژر چې دی د نېشنل ټیم ته چې دی لاره ومومئ او د هغې نه به یو نړیوال پلیر جوړوئ. وروستیو کې مو زموږ دغه لیدونکو ته پیغام څه دی؟ پیغام همدا دی چې راتلونکي کې تاسو ورزش وکړئ. ورزش د انسان روغتیا ده. په دې باندې کار وشي. په هر ډګر کې چې خپل تعلیم وکړئ، تعلیم مه پرېږدئ. تعلیم ښه شی دی او ورسره یو ورزش لوبه وکړئ چې هغه فوټبال یې که کرکټ یې که باسکټ بال یې یو ورزش وي. مننه. کور ودان ستا له دغه خوږ پیغام څخه او ستا د دغه زړه خوالې څخه چې موږ سره مو وکړه، ډېره زیاته مننه. تاسو هم مننه کوو چې داسې سختو حالاتو کې موږ ته راغلی او موږ سره هم د زړه حال وویلو. مننه تاسو. کور ودان خوشحاله اوسئ. داستا په برکت رانه چاپېرې خوشحالی دی، چاپېرې خوشحالی دی، چاپېرې خوشحالی دی. راوړي دی وطن ته بلا ډېرې خوشحالی دی، ډېرې خوشحالی دی، ډېرې خوشحالی دی. قربان دې له څېرې شم قهرمانه قهرمانه. لوبه د کرکټ کې لا جهان قهرمانه. نن ګلا دی راوړي دی افغان قهرمانه.